که ته یو ورځ په دې خبر سې چې د نن وروسته به هیڅ کله نصیبي ده نو حالت به دې څنګه وي؟ انفینیټي انسومنیا یوه داسې ناروغي چې انسان د نامحدودې مودې لپاره د خوب کولو څخه محرومیږي. اوس که ته وایې چې دا څنګه ممکنه ده نو به زه یو خبر درته وکړم. په دې دنیا کې چې تاسې د هر څه په هکله سوچ کوئ هغه یو وخت نه یو وخت یو ځای نه یو ځای پېښ سوي وي. د ویتنام یو نفر چې تاینوک نومیږي په 1972 کال کې د هغه تبه سول. دا ساده تبه چې موږ ته ټولو ته راځي. څو ورځې وروسته د ده تبه جوړه هم سول. کورنۍ خوشحاله سول چې د تاینوک تبه جوړه سول. خو یا په دوی کې یو هم په دې نه خبر چې هغه په یوه داسې ناروغۍ اخته سوی دی چې نه خو دا ناروغي مخکې په چا کې وه او نه به هم وروسته راسي. ډاکټرانو په هغه ګړي په پېخره د دماغو اسکینرونه وکړل. دې ناروغۍ ته ډاکټران هم حیران تللي وه. خو پر تاینوک خوراکي 10 شپې بې خوبه تېرې سوې، 6 شپې تېرې سوې، 10 شپې تېرې سوې، کلونه تېر سول. د هغه دا دعوه ده چې د 50 کاله کېږي چې هغه هېڅ بیده سوی نه دی. تاینوک اوس هم وایي که د چا یقین نه راځي نو رادې سي زما معاینات یې وکړي. خوراکۍ ټوله ورځ بزګري کوي او د شپې ستوري حسابوي او سهار بېرته کار. دوی دا دعوه کوي چې د 50 کاله کېږي چې زه هېڅ بیده سوی نه یم، نه په کومه دوا او نه په کوم بل شي. خو زما په نظر یو شی بیدولی سي او هغه شی دی خوراکي یو ټینګ خوراک.